د پردۍ ښځه په خیال کې خپله ښځه سره جماعت څخه حکم لري. که چېرې یو سړی د خپله ښځه سره د جنسي نږدېوالي پر مهال خپله فکر د یوې بلې نامحرمه ښځې تصویر جوړ کړي او بیا له هغه مېرمنې د بله ښځه په نیت جنسي خوند اخلي، نو دا څه حکم لري؟ سړی باید کوښښ وکړي چې داسې ناوړه فکرونو ته په خپل ذهن کې ځای ورنه کړي، ځکه په دې سره یو خو هغه سکون چې سړی خپله مېرمنې سره احساسوي ورو ورو ختمېږي، بل دا چې سړی خپله مېرمنه د محبت نه محرومه کېږي. همداراز د داسې فکرونو سره د انسان ذهن په یو خیالي دنیا پورې تړلی کېږي. کله چې یو انسان خپله مېرمنې سره جنسي نږدېوالی کوي او په ذهن کې د یوې بلې ښځې تصویر جوړوي، نو دا په لومړیو کې ورته دا کار جالب او خوندور وي، خو کله بیا د سړي تقاضا او غوښتنه زیاتېږي او بالاخره د دې کار تشویق کېږي چې له یوې نامحرمه ښځې سره زنا وکړي. همداراز دا ډول فکر او سوچ سره انسان رواني او ذهني حالت ته هم ډېره ستونزه پیدا کېږي. د دې سوچونو او فکرونو سره انسان افراط حد ته رسېږي او ګناه لور ته تشویق کېږي. نو باید له دې ډول فکرونو څخه ځان وساتئ.